الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد. د یو ملګري تپوس کړی دی د صلاة التسبیح په باره کې چې صلاة التسبیح دې ته بعضې علماو بدعت ویلی دی او چې دا روایت ضعیف دی، نو اصل تحقیق دې مسلې هغه څه دی؟ جواب دا دی صلاة التسبیح دا یو مونځ دی چې پای کې ډېر فضیلت الله یې ښودلی دی، او دا حدیث د راجح قول په بنیاد باندې صحیح حدیث دی. موږ اول دا حدیث ذکر کوو، بیا دا حدیث چې کوم علماو ته صحیح ویلی دی، کوم علماو دا قبول کړی دی، نو د هغې بیا لږ وضاحت کوو دې دپاره چې دا مسله ښه واضح شي. مقصود زمونږ په دې جواب کې په چا باندې رد نه دی، په چا باندې تنقید نه دی، بلکې د دې مسلې تحقیق او د هغې وضاحت دی. او د هر چا خپل خپل یو تحقیق وي، څوک خپل تحقیق په چا باندې په زور نشي نافظولی. خو دا کم تحقیق چې مونږ ذکر کوو دا مونږ د علماونو نقل کړی دی، نو که څوک پې مطمئن و قبول لیکي او که مطمئن پې نه و نو څه لازمه پې نه ده چې دې خامخا قبول کي. صلاة التسبیح دا حدیث امام ابو داود، امام ترمذی او دارنګه نور اهل علم هغې نقل کړی دی. اول موږ دا حدیث ویو چې خلکو ته فایده پکې ورسي، او بیا د حدیث تحقیق کوو. حدیث امام ابو داود نقل کړی دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په روایت باندې. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل تر عباس ابن عبدالمطلب هغه ته ویل یا عباس یا عما، اے عباس او اے تر، الا اعطیک الا امنحک الا احبوک. درې وړ یوه معنا ده، زه تا ته یو تحفه نه در کومه او زه په تا یو کار نه کومه. ویل 10 خصال اذا انت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك. لس خصلتونه دي چې کله ته دا وکړي الله به تا ته ګناهونه معاف کړي، ستا اوله و آخره، اولنی ګناهونه هم درته معاف کړي، وروستني به ورته معاف کړي، قدیمه و حدیثه، مخکني او نوي، خطأه و عمده، هغه خطا چې کوم د نشي او قصدن چې د نشي هغه هم الله معاف کړي، صغیره و کبیره، واړه او غټ دواړه به معاف کړي، سره و علانیته و ښکاره پټ او ښکاره به دواړه معاف کړي. الس خصلتونه غدا دي ان تصلي 4 رکعات، چې ته به 4 رکعاته منځو کې تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، تبا په هر رکعت کې سورة الفاتحه ولولي او سورة بول ولي پکې. فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة، چې کله ته فارغ شي د قرات نه په اول رکعت کې وانت قائم او ته ولاړ، یعنی رکوع ته راښکته شوی نه، چې کله سورة الفاتحه وي په اول رکعت کې او سورة مسره وي او بیا رکوع ته راښکته کېږي د هغې نه مخکې، نو ته به داسې وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا کلمات به وي 15 مرتن، 15 ځل، یعنی رکوع ته چې راښکته کېږي د هغې نه مخکې په ولاړه باندې به 15 ځل 15 کرت دا کلمات وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ثم ترکعوا، بیا به رکوع کې فتقولها، نو ته به دا کلمات وي همدغه کلمات وانت راکعون، او حال دار چې ته په رکوع کې 10 بیا به لس ځل وي، یعنی په رکوع کې به لس ځل وي، یعنی سبحان رب العظیم د هغې په ځای باندې به دا لس ځله کلمات وي. ثم ترفع رأسک من الرکوع، بیا به ته پورته کې خپل سر د رکوع نه، نو فتقولها 10 بیا به لس ځل وي، یعنی سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد. دا چې کله وي نو دغه ټیم کې بیا لس ځله کلمات وي. ثم تهوی ساجدا، بیا به ته پرېوځې په سجده باندې، فتقولها وانت ساجد، نو ته به دا کلمات وي او حال دار چې ته به په سجده باندې دا کلمات به لس ځلې وي. ثم ترفع رأسک من السجود، بیا به ته سر د سجدې نه راپورته کړې د اولې سجدې نه، فتقولها 10، نو د دوه سجدو په منځ کې به لس ځلې وي. ثم تسجد، بیا بله سجده وکړې فتقولها 10، نو پای کې به لس ځلې وي. ثم ترفع رأسک، بیا به ته سر راپورته کړې او جلسه استراحت چې ورته ویل کېږي لږ ساعت به کښېنې، فتقولها 10، نو ته به لس ځله هغه بیا وي. فذلك 75 في كل رکعت، نو دا 75 کلمات شو په هر رکعت کې 75 ځل شو. ورته بیا وی تفعل ذلك في 4 رکعات فی 4 رکعات، تبدا تسبیحات و دا کار بکی په 4 رکعات کی.
نو وتوی ان استطاعت ان تصلیها فی کل یوم مرة کچر ستا طاقت پی ان تصلیها چې ته دا منځو کې په هر ورځ کې مرتن یو ځل ففعل وی کا فإن لم تفعل نو که په هر ورځ کې د نشو کولی ففي کل جمعة مرتن په هر جمعه کې یو ځل وکا فإن لم تفعل که دام دې نشو کولی ففي کل شهر مرتن نو په هر میاشت یو ځل وکا فإن لم تفعل که چر دام دې نشو کولی ففي کل سنة مرتن نو په هر کال کې یو ځل وکا فإن لم تفعل نو که په هر کال کې نشو کولی ففي عمرک مرتن په عمر کې دی یو ځل وکا. نو دا آسانه طریقه ده د صلات التسبیح. اوس دویم رکعت کې چې کله بیا کوي نو همدغه شان طریقه باندې به کوي چې د رکوع نه به مخکې پنځه لس ځل وایي، په رکوع کې بیا لس ځل، د رکوع نه چې پورته شي بیا به لس ځل، په سجده کې لس ځل، سجدې نه چې راپورته شي دوه سجدو منځ کې بیا لس ځل، بیا په دویمه سجده کې لس ځل، بیا چې کله په قاعده کېناستو نو بیا به لس کرت دا کلمات وایي، بیا به التحیة لله دقه شروع کی. دا څلور رکعات منځو دا به کوي. دا حدیث چې کوم دی د سند په لحاظ سره بالکل حسن روایت دی او دا حدیث ډېر اهل علم صحیح کړی دی او په دې کې دا راویان چې کوم دي ټول دا ثقه راویان دي. صرف د یو راوي باندې بعض علماو کلام کړی، موسی ابن عبدالعزیز چې الیمانی باندې مشهور دی، الیمانی المدنی. د دې یو جماعت د محدثینو روایت نقل کړی دی، امام یحیی ابن معین، امام نسائی اغي ویلی لا باس به، او یحیی ابن معین چې کله د یو راوي په باره کې و چې لا باس به دا غي معنی د ثقتن، لکه دا دغه په تاریخ کې ذکر دی. امام ابن شاهین دته ثقه ویل دی، ابن حبان په ثقاتو کې شمارل دی. صرف په د باندې امام علی ابن المدینی یو کلام کړ چې هغه دا ضعیف دی، لیکن داغه دا جرح چې کوم دا مبهمه دا غیر مفسره ده، او بل دا چې د یحیی ابن معین د امام نسائی چې دا متشددین دي، داغي په مقابل کې د علی ابن المدینی قبل قول چې کوم دی دا صحیح نه دی. او څلور محدثینو ایتا ثقه ویل دی، ابن شاهین، ابن حبان، یحیی ابن معین، امام نسائی. لہذا دا روایت دا د سند په لحاظ سره حسن روایت دی. او دا حدیث دا بیا تقریبا امام خطیب بغدادی هغه په دې باندې کتاب لیکلی دی، د صلات التسبیح باندې هغه مستقل کتاب لیکلی دی، چاپ هم دی. او پای کې د حدیث تبارک تقریبا 22 اسانید د مختلفو صحابو نه دا نقل کړي دي، 22 اسانید، 22 سندونه د غیر لپاره ذکر کړي دي، مرفوعا هم او موقوفا هم. اوس کوم علماء چې دی حدیث دا ضعیف ویل دي، نو هغه کې صرف یو امام وقیلی دی هغه ته ضعیف ویل دي. امام احمد د کې نقل شلی کې نه خپل تضعیف نه بیرته رجوع کړی دا. امام ابن العربی، قاضی ابن العربی هغه ته ضعیف ویل دي، ایو چند نور کسانو ته ویل دي ضعیف، لیکن د تحقیق په بنیاد باندې دا روایت هغه صحیح دی. اوس هغه علماء موږ ذکر کوو چې کوم علما هغه دی حدیث صحیح ویل دي، هغه صرف زمونه اخلمه ځکه چې ټول خبرې مونږ داغي نقل کوو بیا برا تکلیف بڑی زیاتو شي. نمبر 1 امام مسلم رحمه الله هغه فرمایلی دي وَإِلَّا يُرْوَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادٌ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا. دا کم حسنت چې مو ذکر کو د دې په باره کې هغه وایي چې دا حدیث او د دې بل سند دومره خیسته نه دی څومره چې دا سند خیسته دی. دا الارشاد د امام خلیلی پای کې دا ذکر کړی دی. نمبر 2 امام ابو بکر آجوری. نمبر 3 ابو محمد عبدالرحیم المصری چې دا امام منذری دا استاد دی. نمبر 4 امام ابو الحسن المقدسی چې دم د امام منذری استاد دی او داغي د اقوال امام منذری په ترغیب او ترهیب کې ذکر کړی دی. نمبر 5 امام منذری د حدیث حسن ویل دی. نمبر 6 امام ابن صلاح. نمبر 7 تقی الدین السبکی. نمبر 8 تاج الدین السبکی. نمبر 9 امام ابن حجر الاسقلانی په الخصال المکفرہ پای کې د حدیث صحیح ویل دی. نمبر 10 امام ابو داود. نمبر 11 امام ابن مندہ. نمبر 12 امام حاکم. نمبر 13 امام ابو بکر ابن ابی داود. نمبر 14 ابو موسیٰ المدینی. نمبر 15 امام خطیب بغدادی. نمبر 16 ابو الحسن ابن المفضل. نمبر 17 امام بلقینی. نمبر 18 حافظ علائی. اور نمبر 19 امام زرکشی. نمبر 20 امام ابن ناصر الدین الدمشقی. نمبر 21 امام سیوطی.
نمبر 22 امام ابن الوزیر فالعواصم القواسم کی. نمبر 22 امام دار قطنی قول هغه په البدر المنیر کی امام ابن الملقن نقل کړي واده سے الفاظ ویلي دي. وی اصح شيء في فضائل السور قل هو الله احد واصح شيء في فضائل الصلوات صلاه التسبيح. ډیر صحیح شی چې په فضائل د سورتونو کې نقل لې، ډیر صحیح حدیث چې په فضائل د سورتونو کې نقل لې هغه قل والله احد دی، او ډیر صحیح حدیث چې په فضائل د منځونو کې نقل لې، نفلی منځونو کې هغه صلات التسبیح دی. البدر المنیر کې امام ابن الملقن داغه دا قول نقل کړي. نمبر 24 امام ابن الملقن په خپل ویلي دی وهذا الاسناد جيد البدر المنیر کې دی. نمبر 25 امام ابن السکن داغه قولم نقل کړي امام ابن الملقن په البدر المنیر کې. نمبر 26 امام ابو منصور الدیلمی په مسند الفردوس کې اغوی و صلاة التسبیح اشهر الصلوات واصحها اسنادا. دا صلاة التسبیح چې کوم دی دا په منځونو کې مشهور منځ دی او دا رګي صحیح سند والا دی. دا په الله علی المصنوع کې دا قول نقل کړی دی. نمبر 27 امام عبد الغنی المقدسی اغوی دی هذا الحديث حديث جليل كبير. دا حدیث ډیر وی شان ول دی، وړ حدیث دی. دا کتاب دی اخبار الصلاة پای کې اغوی دی. دارنګه امام احمد رحمه الله دغه نقل اول په دې باب کې دا نقل و چې په دې باب کې صحیح حدیث نشته دی، لیکن امام خلال په العلل کې به ویلي دی هغه وی علي بن سعيد النسائي هغه وی سالت احمد بن حنبل عن صلاة التسبيح. دا امام علي بن سعيد النسائي وی ما وی تاسو کو د امام احمد ابن حنبل نا رحمه الله نا د صلاة التسبيح مبارکی. فقال هغه لم يسع عندي فيها شيء، زما پنځ باندې پدې کې چې ثابت نه او نو ما وتویلو چې فقلت له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ما وتویل چې حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص په دې کې شته. فقال غویل كل يروي ان عمرو بن مالك النكري، هر یو سره چې نقل کین هغه د عمرو بن مالک نکری نقل کین او بل سند پکې نشته. وی فقلت ما وتویل قد رواه ايضا مستمر بن ريان، نو ما وتویل چې دا مستمر بن ريان هم نقل کړی دی. نو فقال ما ته چې من حدثك تا ته چا بیان کړی دی؟ فقلت ما ورته مسلم ابن ابراهيم، ما ته مسلم ابن ابراهيم بیان کړی دی. نو فقال مسلم شيخ ثقة، مسلم خو بیا یو شیخ دی ثقه دی. وكأنه اعجبه، او ګویا کې د خبره دی په تعجب کې ورځاو. دی وجنه امام حافظ ابن حجر الاسقلاني رحمه الله هغه فرمایي وی شاید چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله د دین روستا د خپل تضعیف نه چې د روایت تضعیف کړی دا غینا ډیر ته رجوع کړي. دا خو هغه علماء چې کوم مخکنی علما دي او پای کې کبار محدثین لکه امام مسلم پای کې پکې دي، دغه امام دار قطنی پای کې پکې دي، د امام احمد دا قول لغین معلومه شو او دغه شانته د امام ناصر الدین الدمشقی هغه پکې دي، او امام علائی، امام بلقینی، ابن الملقن، ابو بکر ابن ابي داود، ابو داود او دارنګ ابن مندا، حاکم وغیرہ دا ډېر شي غټ علماء دي. ابن صلاح د ټول علماء د حدیث چې کوم دی هغه صحیح ویل. تقریبا 28 علماء د موږ نمونه ذکر کړو مخکنو علماء کې. د دې عصر چې کوم علماء دي نو هغه د حدیث تا صحیح ویل دي، لکه مشهور محدث العصر محمد بن ناصر الدین الالبانی رحمه الله چې په دې وخت کې د حدیث او تحقیق جذبه پای کې غټ کردار چې کوم دی هغه د شیخ البانی رحمه الله د چې په خلکو کې د حدیث او تحقیق جذبه پیدا کړی دا. او دا شانتا شیخ احمد شاکر رحمه الله هغه د حدیث صحیح ویل دي. او دا شان یو بل محدث چې هغه په باب د تصحیح حدیث کې ډیر زیات احتیاط نه کار غستو، په هغه کې لږ متشدد او سختم وو، حافظ زبیر علی زئی رحمه الله تعالی هغه د حدیث حسن حدیث ویل په تحقیق د ابن ماجه کې او د تحقیق د سنن ابي داود کې هغه د حدیث حسن ویل دي. او دارنګه زمونږ شیخ محبوب شیخنا المکرم المحترم شیخ ابو محمد امین الله حفظه الله داغه تحقیق هم دې تر رسیدلې چې دا حدیث دا صحیح حدیث دی او ډیر شی سندونه دې لپاره شر او صحابه کرامو نه دا حدیث هغه نقل لې.
ډیر علماء دا حدیث کوم نه قبول کړی دی لکه امام سراج الدین البلقینی هغه فرمایي وی حدیث صلاة التسبیح صحیح وله طرق يعضد بعضها بعضا فهي سنة ينبغي العمل بها. امام سراج الدین البلقینی رحمه الله فرمایي وی دا حدیث صلاة التسبیح دا صحیح دی او دا ډیر شی طرق دی چې بعضی مضبوطین وی دا یو سنت دی چې په دې باندې عمل پکار دی. دا امام حاکم رحمه الله هغه مستدرک کې ویلي دی وی په دې حدیث باندې د دې حدیث په صحت باندې استدلال چې کوي هغه دام دی وی چې دا حدیث ډیرو امامانو هغه قبول کړي او عمل یې کړي. هغه وی ربما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا هذا إياه ومواظبتهم عليه وتعليمهن الناس منهم عبد الله بن المبارك. وی د دې حدیث په صحت باندې چې استدلال من کول یو د دې وجنه کو چې ډیر ائمه چې اتباع التابعین دي زمونږ د زمانه پورې هغه دا مستعمل کړي دي په دې باندې عمل کړي دي په دې میشګری کړي او د خلکو ته خودلی دي چې یو پای کې عبد الله ابن مبارک ته رحمه الله هغه وی عبد الله ابن مبارک رحمه الله هغه خلکو ته صلات التسبیح خودونه وی کچرته دا حدیث دا په دې صحیح نه وي نو دا بدګماني موږ نشو کولای چې عبد الله ابن مبارک هغه یو ضعیف روایت او دارنګي یو عمل چې هغه ثابت نه وي د خلکو ته خیدا غړي اوچت خلق دی. لہذا دا دلیل په دې باندې چې ډیرو ائمه چې کوم دا قبول کړي دي او ډیرو ائمه په دې باندې چې کوم هغه عمل کړي دي. اشکال خلکو ته وزدا بیخیږي په دې کې چې صلات التسبیح چې کوم دی دا وی یو داسې مونځ دی چې د دې کیفیت د نور منځونو جدا دی. لہذا دا حدیث وی شاذ روایت ته په دې وجه باندې چې د دې کیفیت د نور منځونو جدا دی. زه ډېر په تعجب سره وایم چې په دې مانځ کې خود کیفیت بدلون دومره نشته لري څومره چې په صلات الکسوف کې دی او دارنګي څومره چې په صلات العیدین کې دی وغیرہ چې پای کې د نور منځونو ډېر بدلون دی. په صلات الکسوف کې هغه دوه رکوګانی دي دوه رکوګانی پکې دي حالت په نور منځونو کې دوه رکوګانی نشته په یو رکعت کې. نو په کار دا و چې صلات الکسوف ته بیا خلکو شاذ ویلې وځي چې د نور منځونو هغه بدل لې دلته خو صرف په تبدیلی چې پکې دا بدلون چې پکې د پاغه اسکار کې په تسبیحات کې دي حالدار چې په کوم ځینو کې دا تسبیحات دین او التنور مخ کې اسکار شته خو بدی مونږ کې بدغه ځای کې با دا کلمات ویل شي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا والله اکبر. نور چې په کوم ځینو کې دا تسبیحات لیکي پاغه کې د مخ کې اسکار شته خو صرف په دې مانځ کې دا اسکار بدل شو نور رکوع قدا سجده قدا قیام هغه د قرات هغه د ټول ارڅ کې بدل لري کې خو کیفیت کې دومره بدلون نشته. کبیا دا وینو صلات الخوف هغه ته شاذ ویل پکارو ځکه دای کی فیر ډیر بدل لې صلات الکسوف ته بیا شاذ ویل پکارو ځکه چې دای کی فیر ډیر بدل لې. په تعجب خبردار چې هغه ته شاذ نه ویل کېږي ته شاذ ویل کېږي. یو بل اشکال هغه د خلکو ته دا پیښ شوی دی چې دا یو مونږ دی په دې باندې واړه ګناونه غړ ګناونه د ټول په معاف کیږي او ښکارا او پټ وغیرہ نو دا چې دومره یو غټ ثواب پدې کې پکېو نو لہذا دا پکارو چې په طریقې د شهرت سره دا نقل شوی. جواب دارے دری جواب امام ابن الوزیر قال عاصم من القواسم فی الذب عن سنت بالقاسم پای کې هغه خط تفصیل پدې کې لیکل دي. خدای زه حاصل دسی بیانوم چې دا څه ډیر شی اعمال لی معمولی اعمال لی او باغی باندې ډیر غټ ثوابونه ملاویږي. غټ اشکال دی خلکو ته بده کې دار چې ګناونه کبیره په معاف کیږي نو ګناونه کبیره خو بغیر توبې نه معاف کیږي. موږ یو چې بعضی اعمال داسې شته چې پای کې ګناونه کبیره الله معاف کوي د الله رحمت دا تنگول نه پکاره لکه دا غیر ډیر شی مثالونه ریزیو مثال سره پیما. دا یو حدیث دی شیخ البانی رحمه الله په سلسله الاحاديث صحیحه کې نقل کړی شپږم جلد کې صفحه نمبر 506 باندې او حدیث نمبر دی 2727 باندې 27 نمبر دی. پای کې دادی من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاثا غفرت له ذنوبه وان كان فار من الزحف. چاچی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا درې ځلې داغه ټول ګناونه معاف کړي شي اگر کړي جهاد میدان تختیدلې د جهاد میدان تختیدل له ګناي کبیره ده او په دې حدیث کې دای جواب الله معاف کی او دې حدیث باندې پوره تفسیر شیخ البانی رحمه الله ذکر کړی دی. نو بیا په دې حدیث څنګه شاذ یونو چې ګناونه کبیره پیاره الله معاف کړي نو بعض اعمال داسې شته چې پای ګناونه کبیره الله معاف کوي. دغه شانتا مشهور یو بل حدیث دی امام احمد په مسند کې نقل کړی او دارنګ نور علماء نقل کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای سبحان الله نصف الميزان والحمد لله تملأ الميزان والله اکبر تملأ ما بين السماء والارض.
سبحان الله چې څوک کوئی نو نیم میزان ډکی الحمدلله چې څوک کوئی نو دا غون دتل او غون میزان ډکی او الله اکبر چې څوک کوئی نو دا د زمکه او د اسمان په مابین کې چې کوم ایسره دا غون ډکی نو ګوره دا خو معمولی عمل نه حال دار چې دا صلات التسبیح دی کې لا خټې مم ډیر لګي او سبحان الله په دې باندې دومره ټیم نه لګي یو 2 سکند 3 سکند په لګي الحمدلله باندې دومره ټیم نه لګي الله اکبر باندې دومره ټیم نه لګي او ثواب یې څومره ملاوي د زمکه او د اسمان مینس کې څومره فاصله ده دا غون نه کونه ډکی بیا به دې حدیث تام موږ شاز ویو لہذا دا خبره چې کوم دا کمزوري ده او صلات التسبیح چې کوم دی بنا بر قول راجح دا صحیح ثابت دی او دغه علما تقریبا ما تاسو ته ذکر کړل د 28 علماو دغه حواله جات دا ما پیش کړل چې اغي د حدیث صحیح ویل دی او قابل استدلال ګرځول دی او دارنګه د حماسر علماء پای کې د شیخ البانی رحمه الله شیخ زبیر علیزی سے شیخ احمد شاکر دارنګه شیخ شعیب الارنووت دا ته حواله مان يروا شیخ شعیب الارنووت هغه په تحقیق د سنن ابي داود کې ویلي اسناده حسن وله شواهد يصح بها دا حدیث لري سند حسن دی او د دې شواهد شته چې پای باندې دا هغه صحیح کیږي او ډېر شي حواله جات نقل کړی دي او امام نووي رحمه الله دا خبره هم ذکر کړی چې دا په خبره کې هم تضاد موجود یو ځکه او هغه ضعیف ویل دی بل ځکه او صحیح ویل دی یعنی اکثر محدثینو د حدیث ته هغه صحیح ویل لہذا دا حدیث په دی باندې عمل کول پکار دی او دا د الله رحمت راتنګول نی پکار د الله پر رحمت کړي سړي نو الله قادر ذات چې په دې مونږ باندې خلکو ته واړو غړ ګناونه پټو ښکارا او مخکې ورسره دا ټول ته معاف کړي د الله رحمت ولې مونږ په خلکو باندې تنګو الله قادر ذات چې ورکی ول خلکو لدا خپل نعمت لہذا مونږ ته کوم تحقیق هغه معلوم دی چې مونږ کوم تاسو ته پیش کا هغه دارش دا روایت دا صحیح دی قابل استدلال او په دې سنت باندې عمل کول هغه پکار دی که څوک په نه کې ګناګار نه نه یو نفلی عمل لے لیکن که څوک په کینو کولې بشي او دې ته بدعت ویل چې کوم دی هغه پکار نه دی والله اعلم هذا ما عندي وبالله عز وجل التوفيق